السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو خوشاله لره. دوستانو، لا حول ولا قوة الا بالله. دغه وظیفه نن له تاسو سره شریک کوم. که یو انسان په زندگی کې نن وي یا سل مشکلات سل حاجات لري، ان شاء الله دغه حاجتونه به دغه یوه وظیفه ورپرکي. که انسان هر قسم ته پریشانیانی سي، مثلا په سواو پریشانی لري، د دې ټولو د حل کولو لپاره دا یو بهترینه او نهایت مجربه اسانه وظیفه ده. هر کس یې کولی شي. دوستانو، د روزې مبارکه میاشت پر ختمېدو ده. کوشش وکړئ دا وظیفه یو ځل په دې رمضان کې وکړئ، ان شاء الله تر روان رمضان به د ټول پریشانیان حل سي. تر روان رمضان پورې به د ټول حاجتونه پوره سي، او چې څه غواړې ان شاء الله تر روان رمضان پورې به له هغو څخه برخمن یې، هیڅ کله به نیستي نه کړل سي. دا یوه وظیفه وکړه چې لا حول ولا قوة الا بالله. دا داسې وظیفه ده چې هر څومره ګران کار وي درته آسان به سي، چې هر څومره مشکل کار وي الله تعالی به د دې وظیفې په برکت سره درته آسان کړي. که هر څومره سخت حاجت وي الله تعالی به د دې په برکت سره درته آسان کړي. که ناممکن حاجت وي او ممکن کول یې غواړي، خو دغه یوه وظیفه ان شاء الله سل فصله کې په اطمینان سره درته ممکن ګرځوي او د حاجت در پوره کوي. ځکه چې په داسې وظایفو کې، په داسې تورو کې الله تعالی بل شانتي قدرت یې وي، او په دغه وظایفو کې او د الله پاک جل جلاله په اوصافو صفتو بیانولو سره الله تعالی د انسان هر حاجت پوره کوي، هر مشکل کار کې یې کامیابه کوي. حدیث کې راځي چې الله تعالی چې کله ملایکو ته امر وکړي چې دغه کم عرش چې ده دا پورته کوي، نو کله چې دوی پورته کوي نو د دې له پورته کېدلو څخه عاجزه سوې، یعنې چې هر څومره کوشش دوی وکړي هغه عرش دوی نسوی پورته کولی، د دوی په وس او توان کې نه و. خو الله تعالی جل جلاله ورته وفرمایل چې سبحان الله ووایاست، د الله حمد ووایاست. بیا به ان شاء الله دوی چې کله هغه حمد ووایي نو الله پاک جل جلاله داسې ورته آسانه کړی چې ملایکو وویلې چې سبحان الله، الله تعالی پاکي بیان کړله، نو هغه کار داسې ورته آسانه سو، په ډیر سهولت او اسانتیا سره هغه عرش پورته کړی. آدم علیه السلام چې کله الله پاک جل جلاله پلاکی په ورپکې پکړل، یعنې چې هغه روح پکې ولویدی او دی کله مثلا د انسان په شکل جوړ سو، نو دته هغه کم چې پرش ورته ویل کېږي هغه ورلی، نو د هغه په مقابل کې الحمدلله وویله. ځکه چې له هغه زمانې نیولې تر دې اوسه پورې بیا موږ او تاسو پر داسې کار باندې الحمدلله وایو. ولې؟ ځکه چې په دې سره انسان ته هوسایي راځي. نو هوسایي چې راله په دې انترش سره، مثلا په دې پرش سره، نو انسان باید د دې هوسایي شکر ادا کړي. نو شکر ادا کول یو په حمد سره هم ده. نو دوستانو، دغه که الحمدلله ده، که سبحان الله ده، که دغسې نور د الله تعالی ذکرونه، د الله تعالی اوصاف یا نور داسې مثلا د الله تعالی نومان یا اسم اعظم، د دې چې تاسو ورد کوئ، د دې چې تاسو وظیفه کوئ، ان شاء الله هر چفه کار به دې اسانه وي، هر مشکل کار به دې اسانه وي، هر حاجت به دې پوره وي. نو ځکه له هغه زمانې څخه بیا تر نن زمانې داسې را روان ده چې بعضې خلک الحمدلله ډېره وایي، بعضې خلک سبحان الله ډېره وایي، بعضې خلک ولا حول ولا قوة الا بالله ډېره وایي. هر سړی د خپل د زندگی، د خپل د حاجت، د خپل د مشکل حل کولو مطابق یې وایي. خو دا ټولې وظیفې مثلا په دې کې الله پاک جل جلاله به انتها زیات فضیلت یې او کرامات یې پکې کې، او د انسان د مشکل د حل کولو او د انسان د حاجت د پوره کولو لپاره بهترینې وظیفې دي.
نو دوستانو راځي هغه وظیفه در سره شریکه کوم چې له دغو وظیفو څخه ولا حول ولا قوه الا بالله هم ده. دا سوایه په شکر کې به هم درته داخليږي، په حمد الله تعالی کې به هم درته داخليږي، او ستاد حاجت دی پوره کولو پر ځای به هم درته دریږي. دوستانو هغه وظیفه د مثلا د لا حول ولا قوه الا بالله که کله هم له مشکل کار سره مخ واست یا غواړي مشکل کار درته اسانه سي، له سخت تکلیف سره مخ واست یا یو حاجت پوره کول غواړي، نو کم از کم د ورځې 80 واره دغه توري وایاست. بیا خاص کر د ټینشن لپاره خو بیخي خدي ولا حول ولا قوه الا بالله، ولا حول ولا قوه الا بالله. سهار څومره انسان پریشان وي، مثلا یا دیغ وي، طبیعت یې نه وي سم، دا سوای ان شاء الله خوشحالي به الله تعالی ور په برخه کړي. نو کله چې خوشحالي درته په برخه سي، مشکل دی حل سي، حاجت دی فرسي، په پای کې بیا دا توري هم ور سره وایا چې مثلا الحمدلله الحمدلله، یعنی حمد الله لره چې زه دومره لغټ مشکل څخه خلاص کم، یعنی حمد وی الله لره چې ما پلانکې محجت یا راپوره کوي. دوستانو دغه وظیفه ده د لا حول ولا قوه الا بالله په ورځ کې 80 واره وایاست.